نو که چیرې دغه ګناهکاره سړي توبه ویستل، هغه تور ټکی چې په زړه کې پیدا سوی هغه بیرته خراب سي، زړه یې تک سپین سي، صفا سي. او که توبه نه ویستل بیا په ګناهو پسې اخته سو، اټکې پسې ډېرېږي، اټکې غټېږي. که ګناه شروع وه ټکې غټېږي ټوله زړه ونیسي، زړه ټوله تک تور سي. زړه چې تور سو بیا د حق قبولي نه کوي. زړه که سپین وو تور ټکي نه وه، زما او ستا نصیحت بر پر هغه زړه ور روان دی، زړه یې قبلوي. حق ته تسلیم وي سپین زړه. او که زړه په ګناهو تور سو، تک تور داغونه شاوخوا پر راوګرځېده، نو بیا حق نه قبلوي. د حق د قابلیت استعداد بیا نشته پکښې کې. نو ښه لاره به توبه یې. نو توبه فرض ده، د هر چا دپاره توبه فرض ده چې پر ګناهو به توبه باسي. بې شمېره آیتونه احادیث متعدده په دې باب وارد. الله عز وجل قرآن کریم کې څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای د ایمان خاوندانو تاسې توبه وباسئ الله عز وجل ته توبة نصوحا. هغه توبه چې نصوحا توبه یې. امام قرطبي په تفسیر قرطبي کې د دغه آیات کریمه لاندې لیکي چې دا توبة نصوحا کومه توبه ده؟ وایي 23 اقوال پکښې کې دي، 23 اقوال، 23 خبرې پکښې کې دي. یو قول په دا 23 قولو کې دا دی، یو قول چې وایي هغه توبة نصوحا هغه توبه ده چې د ګناهو سې توبه وکښله، بیا ګناهو ته رجوع نه کوي، لکه هغه شیدې چې بیا وتي ته نه ورځي. د تیسه چې شیدې راوځي بیا ورځي وتي ته، نو توبه به داسې توبه وي چې د ګناهو سې توبه وکښله، و ګناهو ته به بیا دی دغسې دا ورتګ ناروا بولي، لکه هغه شیدې چې بیرته وتي ورته ورځي. دا خبره دې هم ستاسې په فکر کې چې د ګناه په کولو سړی نه کافر کېږي. شرح العقاید کې دا مسله خورا په تفصیل ذکر ده. ګوره یو سړی دی ناروا بولي کوي، شراب ناروا دي، دی هم عقیده لري وایي ناروا دي، زه څښم، دا سړی کافر نه دی، دا فاسق دی. زموږ د اهل السنت والجماعت دغه عقیده ده چې د ګناه په کولو که صغیره یې که کبیره یې سړی فاسق ګرځي، اما کافر کېږي نه. داسې نه دی که ګناه وکړه نو کافر سو، د ایمانه څه نه وځي. چې هر څه کبائر ګناه مؤمن وکړي ناروا یې بولي کافر کېږي نه. د خوارجو څه مسلک دی؟ خوارج ګمراهان چې دا د اوس عصر وهابیان، دا هم د خوارجو یو شاخ دی، دا هم خوارج دي. خوارج ګمراهان څه وایي؟ وایي که چا ګناه وکړله که څه هم کوچنۍ ګناه وي دا سړی کافر دی. دا د خوارجو عقیده ده. د ګناه په کولو وایي سړی کافر کېږي. دا وهابیان خو ما درته وویل خوارج دي، دا تر خوارجو لا بدتر دي. ولې؟ وهابیان دي په عبادت کافر کوي، وهابیان دي په اعمال صالحو کافر کوي. خوارج خو بلا وایي که دې کوچنۍ ګناه وکړه کافر یې. وهابي لالا وایي که دې په 12مه خیرات وکړي د اسلام ووځي، وایي جهنم دې ځای شو. وهابي لالا وایي که دې تعویض په غاړه کوي وایي کافر سولې، که زیارت ته ورغلې وایي کافر سولې، یا رسول الله نعره وکړه وایي کافر سولې، که دې خرده راواخیسته وایي کافر سولې. دا خو اعمال صالحه دي، په اعمال صالحو دې کافر کوي. در دې خوا خوارج لا ښه سوه، هغه دې په ګناه کافر کوي،
وهابیان دې په اعمال صالحه کافر کوي. نو دا د خوارجو عقیده ده، وایي که دې چیرې هره ګناه وکړه، که صغیره یې که کبیره یې، وایي کافر یې. زموږ د اهل سنت والجماعه کثرهم الله تعالی دغه عقیده ده چې د ګناه په کولو سړی نه کافر کېږي. البته که چیرې دا ګناه روا کار وبالي بیا نو کافر دی. که یو سړی وایي زه شراب چښم روا یې بولم، نو چې دی وایي روا یې بولم، نو بیا کې چښي کې نه چښي کافر دی. شرح العقائد 100 صفحه. واستحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر. گناه که صغیره وي که کبیره وي که چا روا وبلل د اصلي کافر دی. او که چیرې د سړي عقیده شراب ناروا دي زه چښم، رشوت ناروا دي زه اخلم، غلا ناروا بولم، کومې مؤمن د مؤمن قتل ناروا بولم، کومې دا سړی کافر نه دی، البته فاسق دی په اعلی درجه. اوس د دې مدعا دپاره چې د ګناه په کولو مؤمن نه کافر کیږي، د دې دپاره آیتونه دي، احادیث دي، هغه چې زه اوس درته وایم ساعت پکښې وځي. یو آیات کریمه به درته ووایم اوس چې مې تلاوت وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. تاسې ښه ورته متوجه سئ آیات شریف څه وایي. ای د ایمان خاوندانو صادقه توبه وباسئ. توبه څه وخت ایستل کېږي چې ګناه سوي. توبه به هغه وخت ایستل کېږي چې ګناه سوي. نو خو ګناه هم جنې سوې ده، د الذین آمنو اطلاق یې هم پر وکړي. ما په خبره څه پوهېږي؟ یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو، یعنې ستاسې سره ایمان سته. توبو الی الله توبة نصوحا، تاسې توبه وباسئ پر هغه ګناهو چې تاسې کړي دي ای مؤمنانو. ګوره مؤمنان یې هم وبلل، ګناهونه یې هم ورته ثابت کړل. که چیرې د ګناه په کولو سړی کافر کېدای، نو بیا الله عز وجل په الذین آمنو خطاب ولې ورته کوي؟ بیا خو به یې چې داسې توري یا ایها الذین کفروا. که د خوارجو خبره سي چې د ګناه په کولو سړی کافر کېږي، نو الله عز وجل به داسې ویلي وای ای کفارو توبه وباسئ، او ګناوې مو کړي دي، کافران سوي یاست، توبه وباسئ. الله به داسې ویلي وای، او الله عز وجل داسې نه دي ویلي. یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو، ایمان هم لرئ، ګناوې مو هم کړي دي. ګوره دواړه سره یو ځای کړل. ایمان هم لرئ، ګناوې مو هم کړي دي، په هغه ګناو هغه ایمان نه دی کړلی، نو تاسې پر هغه ګناهو باندې توبه وباسئ.